خلکو ځورولې، تورې در باندې پورې کوه، دروغ یې در پورې تړل، سپکې سپورې در پسې ویلې، که ملګرو یوازې پرېښودې، که دې کورنۍ ورونو خپل خپلوانو او نږدې د کورنۍ غړو درنه مخ اړاوه، که د دفتر ملګرو دې یوازې پرېښودې او پام یې درته نه کوو، له پامه یې غورځولې، که تکې تنها پاتې کېدلې، په هر حالت کې ځان ته همدا وایه چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. صبر کومه، ښه صبر کومه او الله پاک زما مرسته کوي. په هغه څه کې چې خلک یې ما پسې وایي دي، خلک دې ستړي، خو زه الله پاک ته رجوع کومه. کله چې تکې تنها پاتې شوې او ټولو درنه مخ واړو، همدا تکراروه، ځان ته وایه چې ای فلانیه فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. هیڅ کله به خوارزار نشي، ذلیل به نشي، ځکه چې یوسف علیه السلام تاریخ مو لوستی. آیا الله پاک یوازې پرېښود؟ نه، خلکو څاکې وغورځه ورونو او یوسف علیه السلام د مصر په عزیز بدل شو، ځکه چې فصبر جمیل والله المستعان. السلام علیکم.